مولا دا وګوره چا غل کړي دی او پاکوي یې نه خو تیار یې له ناستې ته به جنت ته ځي. جنت ته به خو مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه ځي. په ریل ګاډي کې روان دی او یو هندو ور سره ناست، نو ګاډي ډبه کې ټټای کې چا متیازې کړې وي نو دستونو باندې تللی و، ټټای ټوله ګنده وه. د هندو چې ورننوتو نو بیا واپس راووت. چې راووتو نو مولانا مدنی ورته ویل چې ولې؟ ویل جی وہ پاخانہ بہت گندا ہے. اچھا خو چې دا هندو خیال یو طرف ته شو نو مولانا مدنی په ډبه کې د سیګریټو ډبی را ټول کړه او دننه لاړو هغه ټټۍ ټوله په ډبو باندې پاکه کړه او د هندو ته وایي چې پائی جی اب آپ جائیں وہ پاخانہ صاف ہو گیا. وی جی کس نے صاف کیا؟ کوئی اللہ والا آن کر صاف کر گیا، ابھی آپ پیشاب کر لیں. ہندو چې ننوتو متیاز یو کې چې راووتو خو پوه شو چې دا هم ده وکړه. ورته مولانا آپ اپنا تعارف میرے ساتھ کرائیں. ویل میں اپنے آپ کو ننگ اسلام حسین احمد کہتا ہوں. چې وہ دیوبند کې وی چې ها په ډبه کې هندو ویل چې لا اله الا الله محمد رسول دا دومره لوی شان مالک او هندو له ټټای پاکه کړه او بکې داس. نو عزیزانو عرض میں داو چې ورځ تیریږي د لیونی په خبره مې ایمان مضبوطیږي چې بجلیګر مولا د جنتونو خبره مکوا. دا قوم جنت تتل جنت کوم ځای؟ جنت لا بسوګزي مونږ نشوتله. نو عزیزانو عرض میں داو چې جنت کیوں د پارا ځان کې اهلیت پیدا کړي، ځان صحیح مسلمانان عقاید ټیک کړي. زمونږ عقیده بالکل تباہ دي. عقیده راشي په پیښور کې وګوره، دو دروازو نه بار پالګر وګوره، دنیا ورته ناس لاس ورته خي او هو وی جی والے څه چل دی؟ وی جی دا نور پیسې دغه که خو چې پال خراب نشي کوي دسې کنه. مرغۍ کینولی په پنجره کې آتے راپری دا شب قدر پشپا زمون خزی په کورونو کې پالونه ګوري. دغه ځای کې صاحب بزرگان دي آراولی وي کم ختم کوي د پیر صاحب ختم قرآن په ځای پری دي د پیر صاحب ختم. امداد کن امداد کن در دین دنیا شاد کن اور ہر بلا آزاد کن یا غوث العظم دس د پیر صاحب ختم یعنی د قرآن نه د پیر صاحب ختم. دا اوسم کی اوس په دې شرکیاتو کې قوم مبتلا ده. مونږ داغي اس اصلاح نکړه او نم داغي سه علاج سالونا. صحیح حدیث ته من اتا کاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم. څوک چې پالګر تراغه او پالګر ورته څوي او د په یقین کو نو دا سره کافر شو په قرآن کریم. حدیث کې راځي چې یو سره وي چې زه د پالګر تلاس خیم اعتبار په نه کوم وګورم چې دې څه وي د دې سړي یو عبادت بم سلوي خبر دې د خدای په تاسو راشي په دې خار کې سال بیا په دې پلیتستان کې مشہور نجومی کے کرش میں ہاتھ دکھا کر دل کی حالتیں پوچھیں بیا استاد ملک اخبارات چی دی د کفر تشہیر کی اور د کفر پراپیگنڈی تا ټول خبرې باندې سره ټیکې چالي ونی او زور او قوت لاس کې راشي. یو وکیل ما ته وی چې تاسو لاس کې شریعت راشي تاسو به مونږ چلوي معلوم به مجبورن چلو ځکه چې دا تاسو شیطانی علم مونږ پوېږو نه. زه به په هغه نظام د ملک چلوم چې کوم قانون زه پوهېږم نو زه په قرآن او حدیث پوهېږم نو ځکه به زه چلوم. ستا په علم زه نه پوهېږم ته زمونږ شرعي نظام ځکه نه چلی چې ته په دې پوهېږې. نو دعا وکړئ چې خدای د لیونو لاس کې د دې ملک طاقت راولي. د لیونو لاس کې دروغو نه پورا نشوه دې له لیوني په کار دي چې تا راوغواړي داسې چې راشه ماما څه کار کې جی جائیداد مې دی کم ځای نه دی پیدا کړی پلار او نیکه مې ورته پلار دې کم ځای دی پلار او نیکه دی تؤخذ من اغنیائهم وترد الى فقرائهم. اغنیا جنیجو دلته جونینجوم دغه شروع کړی وه سات مرله سکیم چاله ورکړه سات مرله سکیم او دغه تعلیم بالغان نئی روشنی سکول ما وی چې دا زړی روشنی سکول والا بی اے پاس تک لڑکی نه ملاویږي
نو سپینګیره چې بی اے پاس کی دا به په ځان سوری که څه چل دا بوډا بی اے پاس به څه کوي هلکانو خو بیړه تباه شوه تاسو راشئ په پولیس کې سپایان برتی دي بی اے والا ایف اے والا سپایتوب چپړاسیتوب همدغه زما شعر ته خبره راله چې ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری دا بنڈی توری به وکیلان خرڅي تعلیم خدا حال شو په ملک نه روشنی سکول خلک په دې دوکا کول په 7 مرله سکیم خلک په دې دوکا کول اما سره ډرایور دی هغه امام په کې درخواست عمر کو اړه پتاو نه لګي اے ڈی سی ته می چل کا وہ مرله ماته مولانا صاحب دعا کاوه که اسمان کې پلاټونه چرته شروع شو خو خدا پزمکا خو نشته یا سپوږمۍ ته امریکا ورسېد ولته پلاټونه الاټمنټ کېدو نو ولته به چالو کوم دلته خو نشته دا ټول دروغ دي اور یو چیرې منشورونه به شای چې مونږ بدا کوم په دې سلويخ کاله کې ستاسو عقل سر ترانه ما خپل مرګرو ته ویلي دي چې واورې الیکشن وکړي که دروغ مو وي والله چې در پسې درشم او ګیري در نو باسم دروغ بنوي شنو باغونه بنه جوړه دا بنوي چې ویړای به د سرو زرو کم او سرک به ټیپر کم او زوی به ډي اس پی کم او مور به تانیدار کم او خزه به سپیټر کم دا بنوي دروغ بنوي یو ټکی کوا ډاکټر لاړو کې نه دته مې یو ټکی کوا چیرونو خبر اوري مولایم بار می چغي والی دي که یو د حق چغي والو ته می سملای ته لګي ډیره خدا کینی خدای دی وس درنه کی چې مالا ووټ راکړ زئی رکش زیادو کوم ارور وارم د دې کوم په څو تاسو به کتنه ماته چاوي دي خار کې بولاره مال خار کې خزي مالا ووټ ا پلشت خو ما په مخه کړی وی بمانه پاتې شي د لیوانو قوت زما په لاس کې راغې مانه به پرامداس بازار کې خزه وګرځي د رامداس نه څه جوړ شو دکانداران خپکی چې زمون سوداګری دلته ورته پولیس درولې چې زنانه راغلي یا زنانه دي کانر خزي دي خزه برانه بار سړی تباہ شو چې سوداګانی به خزي راوړي د سړو بیړه غرق شو کور وران شو خونه چاوړه شو چې سوداګانی به خزي راوړي وره کومه خزه چې د کور بار راووته ترغه په میړه او په ټول خاندان لعنت وریږي چې تر څو کومه خزه چې د میړه اجازت نه بار راووته د دې دا میړه دله ده د دې توس د سټ په وختو د درې مې تم کی نن څومره دي داخله لګ دي اریو دندنای رئیس ودا جلدی کړی او زمبای بکیږي اعلان به وکم چې که خزه چاولی د بار وی تختوي که یو رانه ووتنو اوس یې مه تختوي چې زما لاس کې حکومت راشي او اخبار کې راغی چې بھائی آرډر شوی دی چې که ښځه چا بارولي ده نیسئ یې که یوه رانه راووته په دې مخ مې اوس خو د اجراګانو کار دی ښځو مونږ پېژندلي یو یو 15 اجراګانو هغې وی چې دا ټول خلک غلی کوي دا مونږ څه بلاوالي لارې شو کوي نو څلور په جوارو کې پټ ناست دي او یو چې دی په لاره کې ولاړ دی یو خروالا پې راغلی کولال نو اجرا ورته وایي چې کولال ماما مونږ غلی لار شو کوو که څه در سره هغه چې داسې ورته کتلي چې دا خو اجرا دی هغه سره لخته وه چې شړک شو چې په دې غوږې ور ودرېږه چې ټانکې درته ولګوم چې په دې غوږې هغې منډې کړې او دغه دا څه ورته وایي هغه نورو اجراګانو ته یې وایي چې راپاسئ خورې منډې کوي ویې پېژندو مونږ دې ښځو پېژندلي یو چې دا اجراګان دي تاسو نه ښځې یېرېږي دې وجه نه عزیزانو سوچ وکړئ تباه به شئ جزوی طور د خدای قهر رانیولی یی په پنجاب کې 50 لکه کورونه تباه شو 50 لکه شپېته د قومي اسمبلی ممبران تباه شو نشي ودرېدی په کراچۍ کې د کور نه بار څوک نشي راوتی چې روزي ولي یې سړی پته نه لګي ا د بدر غوندې عذاب پې نازل دی نو جزوي طور خدای رانیولی یی
الله دې اوس د کلی طور نه خدای پاک مونږ سره ځای په ځای تاسو وګورئ په دې ملک کې د چا بچی کباب شو، د چا بچی والوته، د چا خپې لاسونه والوته، استغفر اس پته نه لګي چې د سټیج لاندې چا غوټه ایخي او غرس سامان نشته. نو خدای رانیولی ای جزئی طور خدای ته رجوع شي، خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړي، خدای سره ربط پیدا کړي چې خدای دا زمون ملک ته د سکون ژوند نصیب او زمون ملک کې امن راولي او زمون ملک کې نظام د جناب محمد رسول الله راولي. دا ویجی په 60 روپۍ کیلو نو د کور لس دولس کسانی الته کیلو د دوی کپاره اوچی چا هغه کانه هم کم کړو. دا د جوکر زامن د بل ملک تقلید کوي، ټیډي پیسې را پیدا کړې دلته چې پاګن سو پویده ناډو بلاړه صاحب د بل ملک کانه راوړو، د بل ملک غزه راوړو، د خپل ملک غزونه ورکړه، د خپل ملک کانی ورکړه، اپو کانه ورکړو کیلو کړه په 100 روپۍ سیر دا ویجی په 60 روپۍ سیر. اوس سیر مطلب دی کیلو، نو یو سیر 23 کیلو شو، بل پکې صاحبہ دکاندار صاحب پارا چولی د لرګي پاغه ډانډا کې هغه ساغه کیلو کی سه در تکانه کیلو کړه نو کور دی وران دی دا پلارم ورته. نو عزیزانو دا ټول نظام به ټیک ټول نظام قدمل قانون ټیک ترسو پوری چې قانون نه ټیک ترغه پوری تاسو د ملک نظام ټیک کولای نشئ. بدا د جلسو تقریرونه دی اوري وروړي پلانی کې ثواب دی پلانی کې عذاب دی، جنت کې دا چل دی او دوزخ کې دا چل دی ور روانه او چې مړ یو شي په قبر ټولو وای چې د الواغانی دی ور سره او که خیری پیدا خدای مرش چې د جنت توتی دی. امام صاحب لال محمد چې دی د شپې پړومبش په خوب کې دی چخلو چې بیگانه ولید پیوتا نوسکوا ودا سشن بوغوناو او خلای درزنه خوشیه که خلا چه در خلیده شا امری والا بڑک جوڑا والا او کی چکا خیری زما پلاره حلتا پا دوزخ کے کور روان دے ورنناوتے دے دا پا جنت کی جنتو نا کم دے دی جنت اشتا ہے لکا تاسو با جنت تا دی او دا جنت دا سی زمونگ دا مور پا داج کے راغلے جنتو نا نشتا ماما تصور مکوئے. دا قوم اغا ولی او بزرگ چه تپوس میں تیو کو چه ما تا پا قبر کے دیو مڑی کشفو کا لاس نے ونیوم او دیره تیرا روان کر دا شپے 10 بجے وی ما تیوی چه دغا دیره دا مڑے خودر تا پا کے خیم پا قبر کے خود دیا دیره کے دس مڑے نشتا چه وی گوره اوڑا دی خوشحال شی ویل دا ټول په قبرونو کې ناستی او غوښې ته غوسیږي لګیا دي. ته خبرې چې تانا قبر کې سالي غوښې ته ویل کمې درته وښوده نو ټول عمر به روټۍ خوند درنه کړي. ویرېدم او منډې مې کړې معلومات یې مخه. زمونږ دا حال دی په قبرونو کې. جنتونه کم دی د ثوابۍ او لیونۍ غوندې راغلی او تبر هم ورسره و. ما ته ویل چې بجلیګر ملا ته مالا وویلې ډېرې چغې چې وهې ته دا تبر ګوري کدی بیا غږ کړو نو په دې تبر باندې قیمت جنتونه نشتا په دې تبر می ټول مات کړو ټول می وګورځو جنت نشتا او مچاته د جنت خبرې کوا او په دوزخ کې می خصي خواله ده تازه کړه می د داخلك لمبر په لمبر را لېګا ماما جنتونه کې مونږ ته ګورو جنت ته ګورو جنتونه مونږ کړی څه دي جنت لا زموږ دې کردار ته وګورئ. هر سړی په خپل ځای کې ظالم دی، هر سره د غریب نواله تر بادشاہ پورې په خپل ځای کې ظالم دی، زمان والا تر پیره پورې په خپل ځای کې موږ ظالمان یو. ته وایه په ایمان چې دلته مړی وشو بچی یتیمان شو ښځه کونډه شوه کور یې وران شو په دغه هدیره کې د هغه الوا او د هغه سقاط ته مونږ لاس نیولی که نه مې نیولی نو ته وایه چې د دې ماشومانو تیکې پلار یې لا خښ نه دی او دا ماشوکانو تیکې ما وخوړې زه به جنت ته ځم په دې سړک باندې پاړ په شکال کې د تارکولو مزدوري وکړي او هغه پیسې میا صاحب له یوسي یا پیر صاحب له یوسي
چې جی دوا نه به مې نه وباسي ای والي په اوړي کې م واسکټه چولی یم وای ما د ده تیکې وخوړې کوم نو زه به جنت ته ځم جنت ته خو به څوک ځي جنت ته به څوک جنت ته خو به حضرت علی او بی بی فاطمه ځي بی بی فاطمه تبې نیولې وه څو ورځې تبې شوې وې د خولې مزه یې خرابه وه حضرت علی ته وویل چې چېرته انار را پیدا که د خولې مزه مې ډېره خرابه ده حضرت علی په بازار کې یو انار واغستو کور ته را روان دی په لاره کې یو بل غریب پروت دی حضرت علی ته وایي چې دا انار مال راکا ویل والا ورته علی داسې نه اخلم دلته کېنه دا انار سپین کا دانې مال خوله کې راکه ولاسونه نشم خوځولی چې زه د انار وخورم خوله راله پاکه که او بیا لاړ شه که دومره خدمت کولی شي ډېره ښه ده کینې انار دې ورځې نه خورم دا الیکشن له به چې تاسو له راځي او ته داسې سمله داسې سمله او انار ځان سره کېده راشه که نه کینډیډیټ صاحب او لږ ځان هم داسې په متیازو ګنده را ګنده که لږ عقل وکړئ خپل کاروبارونه کوئ حضرت علي ویلې چې زه خو همدې پسې ګرځمه کېناستو ورته انار یې سپین کو لږې لږې خوله کې ورکوه په خپلې لمن یې ورته بیا خوله پاکه کړه ویل بس ځه چې کور ته رالو بی بی فاطمې ورته وی انار دې رانوړو ویلې بی بی انار خو مې را روان کړی خو لار کې یو بل تبي نیولی پروتو نو هغه انار مې سپین کړو هغه خوړو بی بی فاطمه ورته وی چې علي زما دې په خدای باندې قسم وي چې زه داسې محسوس کوم لکه د دنیا نارونه ما خوړلي الحمدلله ثم الحمدلله خدای هزار بار شکرونه دي ستا بارګاه کې چې زما په نامه یو انار را روانو ستا غریب په خېټه کې پرېوت موږ به داسې بیا جنتونه کم ځای بله ورځ مې یو شیخ ته وی ماما خبره واوره جنت په مسواک او په ګیره او په سنتو کې نه دی جماعت ترانه وتی نو आवाज کې چو چړیا دا پوزه دې نه دی غوړولې نو چې چړی ته وی چې پوزه دې نه دی غوړولې نه ته پس ته په لګېدلې ته ولې نه غوړې په چړی باندې روب داب ځکه کې چې استا ټوکړي خوري او استا وظیفې خوري ځکه دې ورته غوسه وکړه مال ما میله د ګیرو د سنتو نه دا چې جماعت ترانه نه وزینو جارو را واخلا او ټول جماعت جارو کا کدی استنجاګانو ځای کې چا متیازي کړي وي چاته غږم مکوا او برا واخلا هغه د استنجا ځایونه وینځه